تاسې راسره د وروستي مورچل 8مه برخه اورېدلې وه. په تېره 8مه برخه کې مو واورېدل راسره چې قاسم ته د ونې له شانه غږ وشو چې مقابلې ته ښکته شه. د چې قاسم به د دوی سره مقابله وکړي او که به ورته تسلیم شي. راځئ دا هم راسره د ناول په 9مه برخه کې واورئ. قاسم خپلو ملګرو ته وکتل او له سوچ وروسته یو تن ته اشاره وکړه. بیا وړاندې ورغی او د ونې لاندې یې توره وغورځوله. بیرته ولاړ، پر خپل ځای ودرېد. پر هغه پسې دوهم او بیا دریم او همداسې ټول ولاړل. د ونې لاندې یې تورې وغورځولې او بیرته په خپلو ځایونو ودرېدل. وروسته بیا یو تن له ونې نه کوز شو. دا عبدالعزیز و. توره یې وکښله، وړاندې ورغی او د قاسم او ملګرو په مخ کې ودرېد. له لږ سوچ وروسته یې وویل: زه د غږ په پیژندلو کې اشتباه نه کوم. زما په ګمان زه د صدراعظم د زوی سره په ملاقات مشرف یم. قاسم له مخ نه نقاب لرې کړ او ویې غورځوه. عبدالعزیز غږ وکړ: طاهره، عبدالملکه، راځئ کوز شئ، دا قاسم دی. موږ ګمان کوو چې کوم دښمن راباندې یرغل راوړی دی. د عبدالعزیز ملګري یو پر بل پسې توره ایستلې دوی ته ورنږدې شول. قاسم وویل: ته ډېر هوښیاره یې، موږ هسې د ساعتېرۍ لپاره راغلي یو. عبدالعزیز وویل: ستا ډېره مهرباني ده، موږ ستا خبرې واورېدې. قاسم وویل: تاسو له موږ سره وعده کړې وه چې موږ تورې وغورځوو، نو تاسو به مو لاره نه نیسئ. عبدالعزیز ځواب ورکړ: زه پر خپله وعده ولاړ یم، خو ما ستا ملګري نه و لیدلي. تاسو دوی ته ووایئ چې نقابونه لرې کړي. د قاسم په اشاره هغوی لږ ځنډ وځړي وو او بیا یې نقابونه لرې کړل. عبدالملک لږ ور وړاندې شو. په هغوی کې 4 تنه پوځي منصبداران یې وپېژندل. ویې ویل: عزیزه، د قاسم نفوذ تر پوځ پورې رسېدلی دی. دوی پېژنې؟ زما په ګمان د دې 4 تنو له موږ سره د مېلمنو په حیث پاتې کېدل ضروري دي. عبدالعزیز ځواب ورکړ: ما د دوی ټولو د امن وعده کړې ده. قاسمه، ته تلی شې، خو یوه خبره ښه واوره، که ته له خپلو ارادو نه وانه وړې نو ډېره به درته تاوان وکړي. که د طاهر یو ویښته زیانېږي نو زه به د صدراعظم د ماڼۍ مخې ته 50,000 سپاهیان راولم او زموږ سره به ستاسو تورې د شهیدي وایي چې زموږ دښمن څوک و. که د صدراعظم لپاره زموږ په زړونو کې درناوی او عزت نه وای، نو نن به ستاسو سره زموږ چلن بل وړ و. که د دجلې اوبه زموږ مړي خوندي او غلي کولی شي، نو ستا مړي هم خوندي کولی شي. په هر حال اوس ولاړ شه، او که دې بیا په زړه کې د انتقام اور لمبې کولې، نو دا په یاد ولره چې تر سبا پورې به په بغداد کې 15-20 تنه نور هم داسې ځوانان پیدا شي چې له ډېر قوت سره به زموږ کسات واخیستلی شي. دا یې وویل. بیا عبدالعزیز خپلو ملګرو ته پام ور واړوه. ویې ویل: زید او نصیره، تاسو هغه تورې پورته کړئ. زید او نصیر د ونې لاندې تورې اوچتې کړې. عبدالعزیز خپلو نورو ملګرو ته اشاره وکړه او یوې خوا ته روان شول. قاسم او د هغه ملګري د بېشانه مایوسۍ په حالات کې د ونو په منځ کې دوی ته کتل چې ورو ورو یې له سترګو پناه کېدل. په ځنګل کې تر نیم مزل وروسته عبدالعزیز او ملګري هغه ځای ته ورسېدل چې آسونه یې تړلي وه. له لږ خبرو او مجلس وروسته یې پر دې اتفاق راغی چې دوی باید په بیړه بغداد ته ستانه شي او بیا په آسونو سپاره شول. لمر راختلی او چې قاسم یې نوکر یې وخوځاوه او له خوبه یې راویښ کړ. هغه په لټ واوښت، وغځېد، سترګې یې وغړولې. نوکره یې ورټل او بیرته یې سترګې پټې کړې. نوکر یې وویل: جګ شه، ماسپښین کېدونکی دی. اغا دې غواړي، هغه حکم کړی دی چې 0 تر 0 ورته حاضر شي. قاسم وغړمبېده، جګ شو او د صدراعظم کوټې ته ورغی. صدراعظم د یوې کړکۍ مخې ته ولاړ و. بهر ته یې کتل، مخ یې راواړوه او قاسم ته د کتلو نه پرته یې وویل: قاسمه، ته د شپې چېرته وې؟ د یوې شېبې لپاره قاسم د دې خبرې ځواب ورنه کړی شو. هغه پر خپله پریشانۍ راقابو شو. ویې ویل: د شپې له یو دوست سره میلمه وم، هلته په خبرو اترو کې راباندې ناوخته شوه. وزیر اعظم مخ ور واړاوه، ورته ویې کتل. قاسم د ده د کتو تاب را نه وړ، سترګې یې ښکته واچولې. وزیر اعظم د ده په لاس کې یو لیک ورکړ. ویې ویل: زویه، ته تر اوسه د دروغو په فن کې دومره نه یې هوښیار شوی چې ما ته دوکه راکړی شي. دا ولوله. قاسم د لیک له لوستلو نه وروسته پلار ته وکتل. د هغه په کتو کې دا پوښتنه وه چې اوس ستا څه حکم دی؟
صدراعظم په یو وړوکي میز پرېوتې تورې ته اشاره وکړه. ویې ویل طاهره له دې لیک سره ستا توره هم راستولې ده. دا د هغه شرافت دی، که نه نو ولیعهد او شهزاده ته هم ورسېدی شي. قسمه تا ډېر بد کړي دي، تا باید په داسې هوښیار سړي داسې کوږ ګزار نه وای کړی. قاسم ځواب ورکړ پلارجانه دا هسې ټوکې وې، طاهر دومره هوښیار نه دی، دا یوازې د عبدالعزیز له لاسه وشول. صدراعظم وویل هغه څوک دی؟ هغه د پوځ یو معمولي افسر دی، خو د پاتې 11 تورو په وړاندې کولو به د هغه اهمیت ډېر زیات شي. په پوځ کې پخوا هم ستا په باب چا ښه نظر نه درلود، اوس د پخپله په لاره کې نوي ازغي وکرل. قسمه تا ډېر بد وکړل. ما غوښتل طاهر ستا د پرمختګ د لارې یوه زینه شي. هغه ما د ځان نایاب معرفي کوه او ته به د چنګیز خان دربار ته د سفیر په حیث تللی وې، خو اوس قسم لږ اندېښمن شو. ویل نو اوس له دې پرته بله چاره نشته دی چې دی بهارت ته چېرته واستوو او تا ته په بغداد کې لاره خلاصه شي. تا ته معلومه نه ده چې ولیعهد سفارښت کړی دی چې په پوځ کې هغه ته مهمه ذمهواري وسپارل شي. قاضي فخرالدین خلیفه ته د دې ځوان په ستاینه کې ځمکه او اسمان سره یو کړي دي. د دې ټولو خبرو نتیجه به دا وي چې په بغداد کې به د ملګرو پر مخ پر هر ډګر د پرمختګ لارې خلاصې وي او ستا لاره به تړلې وي. قاسم وویل نو ته دی په کوم مهم کار پسې ولې ناسته وې؟ زه دا کولی شم، خو له دې نه دمخه ستا د دې حرکت په سبب چې د ده په زړه کې کوم شک پیدا شوی دی هغه باید لرې شي، که نه نو هغه به په ماته هم د شک په سترګه وګوري. تر اوسه پورې هغه زما په باب نیک ګمان لري، همدغه سبب دی چې هغه ستا شکایت د بل چا پر ځای ماته راوړو. قاسم وویل ته دا غواړې چې زه بخښنه ترې وغواړم؟ نه داسې نه، هغه به پر تا نور هم بدګمانه شي. غوره دا ده چې هغه زه ځان ته راوغواړم، د هغه په وړاندې له تا نه پوښتنې وکړم، خو زه له دې نه دمخه ستا له خوا اطمینان غواړم چې کوم حماقت به نه کوي. له پوځ نه چې کوم ځوانان ستا سره تللي وه د لښکر سالارو ته د هغوی په باب لیکم چې زره تر زره یې برطرف کړي. خو پلارجانه هغوی زما دوستان دي، زما مرسته یې کوله، په دې کې د هغوی څه ګناه ده؟ سمدستي له ما سره دا مسله مطرح نه ده چې دوی ګناهګار و که نه. طاهر د ولیعهد شهزاده او د پوځ سرلښکره تر دربار رسېدلی دی. د طاهر دوستانو ته زه باید دا وښیم چې زه له دوی سره څه دښمني نه لرم. خلیفه که طاهر د مصر د پاچاهۍ جاسوس ونه ګڼي نو امکان لري چې ما سره د مشورې پرته په کوم مهم منصب وګماري. په دې صورت کې به بیا د ده د مخالفینو پر خلاف د ده تر ټولو ستره وسیله د ده د شتمنۍ وي، او زه دا نه غواړم چې داسې سړی د دښمن شي چې خدای جل جلاله یې په مټو کې د غرونو د تل څیرلو او له اسمانه د ستورو راشکولو ځواک ایښی دی. هغه یو د قدرت وړ او مخلص زلمی دی. د داسې سړي دوستي ګټور او دښمني یې خطرناکه وي. هغه ته زما ضرورت دی او د هغه پر خلاف ستا کوم سفارښت نشم زغملی. امکان لري له ما وروسته همدغه زلمی د بغداد صدراعظم شي او ته په خپلو حماقتونو پښیمانه یې، او دا هم امکان لري چې هغه د کوم بل امیر پلوی شي او زما د اعظمي صدارت منصب رانه واخلي. د طاهر بن یوسف تیاری چنګیز قراقرم خپل مرکز ټاکلی و. د هغه هېواد ډېر پراخ او پوځونه یې بې شمېره وه، خو پر اسلامي نړۍ د حملې په مخ کې یو نه تسخیرېدونکی دیوال لیده. دغه مورچل چې د مغولو د لښکرو د سیلاب د څپو حوصله ورماتوله. د علاالدین محمد خوارزمشاه ستره واکمني وه چې بریدونه یې یوې خواته تر هندوستانه او بغداد او بل لوري ته د اورال تر بحیرې او فارس خلیج پورې رسېدل. کله چې د بغداد واکمني د امن په زانګو کې ویده وه، د لویدیځ او ختیځ یرغلګرو ته د خوارزم او مصر توریالي په مخ کې ولاړ و. چنګیز خان د خوارزم د هېواد د صحیح ځواک نه خبر نه و، ځکه خو هغه له یرغل نه وړاندې له خوارزمشاه سره ښې اړیکې غوښتې چې د ټولو هسکو ټیټو او ځواک نه یې معلومات ترلاسه کړي. ځکه خو د دواړو هېوادونو ترمنځ د امن تړون وشو چې بیا د همدې تړون په سبب د دواړو لوریو ترمنځ د سوداګرۍ لارې پرانیستل شوې. له خوارزمشاه سره د مغولو د سوداګرۍ اړیکو په سبب د مغولو لپاره د جاسوسانو استولو کار ډېر اسانه شو. خو ډېره موده نه وه تېره شوې چې د خوارزم د سرحد یو والی د بخارا د څو تنو سوداګرو نه مالونه واخیستل او دوی یې په دې تور ووژل چې دوی د چنګیز خان جاسوسان دي او د خوارزم د حالاتو د معلومولو لپاره راستول شوي دي. چنګیز خان
خان خوارزمشاه ته خپل استازی واستاوه او د والي پر دې چلن یې احتجاج وکړ، خو د بخارا سوداګر د خوارزمشاه رعیت و. له هغوی سره د چنګیز خان خواخوږي د خوارزمشاه دا بدګماني نوره هم زیاته کړه چې مغول کوم کار له خپلو خلکو نشي اخیستی هغه د بخارا د سوداګرو په واسطه ترسره کوي. ځکه خو هغه په غوسه شو او د چنګیز خان د الچي د وژلو امر یې وکړ. ځینو امیران د هغه د پوهولو هڅه وکړه چې که هر څه وي د استازي وژل روا نه دي، خو سلطان علاءالدین محمد خوارزمشاه یو خپل سری واکمن و. هغه د چا خبره ونه منله، استازی یې ووژه او د هغه د نورو ملګري ګیرې یې ور وسوځولې او بیرته یې چنګیز خان ته واستول. چنګیز خان دا سپکاوی ونه زغملی شو. دا پیښه یې چې واورېده جګ شو، په یوه غونډۍ یې وخوت او تر ډېره وخته لمر ته په سجده پروت و. مغولو لمر لمانځه او دوی به لمر او سپوږمۍ ته د راختلو او پرېوتلو پر وخت سجدې کولې. بیا یې په لوړ غږ وویل: په بې زواله اسمان کې دوه لمرونه نشته، نو پر دې ځمکه هم دوه خاقان باید نه وي. د چنګیز خان او خوارزمشاه ترمنځ جګړه حتمي وه، خو چنګیز د خوارزم تر پوځونو زیات له دې نه په ویره کې و چې که د لمر پالو پر خلاف خدای پال ټول سره یو شول، نو دوی به د کوبې په دښته کې هم د پناه ځای ونه مومي. له دې پیښو نه وړاندې د خلیفه ناصر او سلطان خوارزمشاه ترمنځ زړه بداوی پیدا شوی و. خوارزمشاه له خلیفه نه غوښتي و چې د بغداد په جوماتونو کې د ده نوم هم په خطبه کې د خلیفه له نامه سره یو ځای یاد شي، خو کله چې دا غوښتنه ونه منل شوه، نو په خپله واکمنۍ کې د خلیفه نوم له خطبې نه وغورځوه او پر بغداد یې یرغل وکړ. په لاره کې پرې د اټکل پر خلاف واوره وریده او د هغه یو بد شګون وبل او بیرته راستون شو. له دې وروسته که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات لرې شوي وو، خو خلیفه د بغداد په بریدونو د یو ځواکمن ګاونډي موجودیت ځان ته یو لوی ګواښ بله. چنګیز خان له دې اختلافونو نه خبر و، خو د هغه دا باور نه و چې د دوی د حملې په صورت کې به د بغداد ولس د بېطرفۍ حالات ته وساتلی شي. هغه له دې نه وېرېده چې که خلیفه خپل اختلافات هیر کړل او د خوارزم په ملاتړ د جهاد اعلان وکړ، نو له افریقا نه تر هندوستانه د ټولو اسلامي هیوادونو لښکر به د دوی د غوبل کولو لپاره راټول شي. د دې اندېښنې په پام کې نیولو سره چنګیز خان په قراقرم کې په پراخه پوځي تیاري بوخت شو. له خوارزمشاه سره د اړیکو تر خرابېدو وړاندې چنګیز خان په دې فکر کې و چې د خوارزم د هېواد له نیولو پرته د ده د نړۍ نیولو خیال سم تعبیر نه لري. که خوارزمشاه هغه ته پلمه په لاس کې نه وای ورکړی، هم له څو کلونو زیات د یرغل انتظار نشو کولی او د مغولو په لاس د خوارزم تباهي په څو کاله ځنډېدلې وه. د ځواکمن ګاونډي نه بې پروایي او یا په کمزوري ګاونډي رحم د چنګیز خان د مسلک خلاف و. له صدراعظم سره د طاهر د لومړني ځل لیدلو نه څو هفتې پخوا خلیفه ناصر ته د خوارزمشاه په لاس د چنګیز خان د استازي د وژلو خبر رسېدلی و او په څو ورځو کې دغه خبره په بغداد کې ډېره مشهوره شوه. طاهر چې له ښکار څخه راستون شو، د خوارزم میلمستون ته ورغی. د خوارزم سفیر عماد الملک څومره چې د طاهر د تورې چلولو تر اغېز لاندې راغلی و، تر هغه څو چنده د خبرو تر اغېز لاندې راغی. د طاهر د لوړو ارادو نه د خبرېدو نه وروسته یې وویل: کاش کې په بغداد کې ستا په څېر نور څو ځوانان هم وای. طاهر ځواب ورکړ: په بغداد کې زما په څېر ډېر ځوانان شته، خو افسوس کوم چې ستاسو حکومت چې څرنګه پر خلیفه بدګمانه دی، هماغسې د بغداد پر ولس هم بدګمانه دی. او د خلیفه په باب هم زه دا ویلی شم چې که خدای جل جلاله مکړه په خوارزم څه مصیبت راغی، نو هغه ته به بې طرفه پاتې کېدل ممکن نشي. لږ تر لږه د صدراعظم په باب زما دا باور دی چې هغه سره له دې چې د قاسم پلار دی، په سینه کې د یو مسلمان زړه دی او خلیفه ته به غلطه مشوره ورنه کړي. عماد الملک وویل: ستا غوندې خوشباوره انسان باید 500-600 کاله پخوا پیدا شوی وی. اوس دنیا ډېره بدله شوې ده. طاهر وویل: کېدای شي د خلیفه په باب زما رایه صحیح نه وي، خو د صدراعظم په باب زه په پوره باور ویلی شم چې د خوارزم په اړه یې نیت خراب نه دی. د عماد الملک پر شونډو یوه حقارت‌آمیزه مسکا وغوړېده. ویې ویل: که زه د صدراعظم په باب ستا غلط فهمي لرې کړم، نو بیا تاسو به ما د ځان د اصلاح لپاره هر وخت چمتو وګورئ او بیا به زما ځای د بغداد پر ځای خوارزم وي.
تاسو واده کوئ چې دغه راز به له تا سره وي؟ زه واده کوم. عمادالملک جګ شو، یو وړوکی صندوق یې خلاص کړ او د یوې نرۍ سرمن ټوټه یې پورته کړه. د طاهر په لاس کې یې ورکړه. پر هغې دا مطلب لیکلی و: د مسلمانانو خلیفه د خوارزمشاه په لاس د مغولو د خاقان ټولواک د استازي وژل یو نه بخښونکی جرم بولي او دا یقین درکوي چې که تاتاري خاقان دغه ظالم پاچا ته د سزا ورکولو اراده لري نو د اسلامي نړۍ لخوا به د هغه په ملاتړ غږ اوچت نشي او د اسلامي نړۍ د روحاني پیشوا دعاګانې به د خاقان په حق کې وي. ستاسو مخلص وحید الدین د بهرنیو چارو وزیر. له دې مطلب نه لاندې په چینایي ژبه څو حروف لیکل شوي وو. طاهر په هغه ګوتې کېښودې. له عمادالملک نه یې وپوښتل: دا څه لیکل شوي دي؟ عمادالملک ځواب ورکړ: دا د چنګیز خان د سفیر تصدیق دی. هغه لیکلی دی چې ستا خاط خدمتګار خلیفه خپل هم نظر کړی دی. طاهر له لږ چرت نه وروسته وویل: ستا په ګمان دغه خاص خدمتګار څوک دی؟ عمادالملک ځواب ورکړ: وحید الدین دی. نور څوک دی؟ طاهر وویل: نه، دا بل څوک دی، د خلیفه داسې اعتمادي چې په بغداد کې چنګیز خان ته جاسوسي کوي. عمادالملک وویل: که وحید الدین نه وي نو بیا صدر اعظم دی. نه، زما په ګمان له صدر اعظم او وزیر خارجه نه پرته کوم بل څوک دی. ته دا لیک پیژنې؟ نه، زه نوم لوستی شم. خو پوښتنه دا ده چې د بهرنیو چارو وزیر د مغولو له سفیر نه د دې لیک د تصدیق پر ځای ولې د دغسې پیغام استولو غوښتنه نه ده کړې؟ عمادالملک ځواب ورکړ: د دې دوه سببه کیدای شي. یو دا چې له کومه وخته را په دې خوا چې د جاسوسۍ په تور سوداګر پانسي شوي دي زموږ حکومت له چنګیز خان سره د بغداد د تاتاري سفیر د لیکنو او پیغامونو لاره تړلې ده. هغه څو ځلې قراقرم ته د تللو لپاره د لارې اجازه وغوښته خو زموږ حکومت انکار کړی دی. اوس د چنګیز خان د ایلچي وژل کېدل د هغه د پیغام او یا د په خپله تلو امکانات بالکل ختم کړي دي. زموږ له هېواد نه د تېرېدو نه پرته هغه دوی نورې لارې لري. لومړی دا چې د اروپا او روس له لارې چین ته واوړي او له هغه دنګو غرونو نه تېر شي چې اوسېدونکي د مغولو وحشت او بېرحمۍ لیدلې ده. هغوی به کوم تاتاري او یا د هغوی پیغام وړونکي بې پوښتنې ووژني. بله لاره دا ده چې دوی د سمندر له لارې هندوستان ته ولاړ شي او له هغه ځایه قرقرم ته مخه وکړي. په دې لاره به دوی له هغه دنګ غره سره مخ شي چې مرغه پکې پر نشي وهلی. طاهر وپوښتل: دغه لیکنه ستا لاس ته څه ور درغلی؟ عمادالملک ځواب ورکړ: د خلیفه ناصر هوښیاري موږ دې ته مجبور کړو چې ځیر شو. هغه د دغه خدمت لپاره یو ترکي نسبه خوارزمي غوره کړی و. دغه سرمن یې د هغه د څپلۍ دننه ایښې وه. خو زموږ د سرحدونو څارونکي د جاسوسانو په پیژندلو کې ډېر مهارت لري. د سرحد والي استازی وژلی دی او د دې لیک نقل یې پاچا وصل یې ماته راواستوه. خلیفه پر دې پیښو خبر دی. ما له صدر اعظم سره ولیدل. هغه ته ما دا نه دي ویلي چې اصلي لیک ما ته را رسېدلی دی خو ما یو نقل هغه ته هم ورکړ. وزیر اعظم تا ته څه ځواب درکړ؟ هغه بې شمېره سوګندونه خوړل. د بهرنیو چارو وزیر ته یې کنځلې کولې. زه یې خپله ماڼۍ کې ایسار کړم. په خپله خلیفه ته ورغی. بیرته چې راغی راته ویې ویل چې خلیفه د بهرنیو چارو وزیر غوښتی دی. د خلیفه اراده ده چې هغه محل ته ور وغواړي او ویې نیسي. د دې نه وروسته په همدې ماښام زه وزیر اعظم دویم ځلې ور وغوښتم او راته ویې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر چیرته غلی شوی دی او لټون یې دوام لري. هغه تر اوسه پیدا شوی دی که نه؟ نه. پر دې سربیره ته لا وایې چې خلیفه او صدر اعظم په دې دسیسه کې نه دي شریک. ما ته خو داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزیر یو لوری له اسلامي نړۍ او بلې خواته له خلیفه او صدر اعظم سره غداري کوي. د ورکې کېدو سبب هم همدغه کېدای شي. عمادالملک وویل: کېدای شي ستا نظر صحیح وي او ماسپښین مهال د خلیفه د استازي دې غوښتنې چې زر تر زره له ما سره لاړ شي اشتباه یې کړې وي. خو دا هم امکان لري چې هغه خلیفه ته ورغلی وي او خلیفه او صدر اعظم د خپلې بدنامۍ له ویرې هغه چیرته غلی کړی وي. امکان لري د له هغه شربتونو نه کوم غړوب څښلی وي چې د څښلو نه وروسته یو څوک د خلیفه د محل د کږو وږو لارو نه ژوندی نشي راوتلی. که ستا دا نظر صحیح وي
چې د هر څه د خلیفه او صدر اعظم په خوښه کړي وي، نو دا بیا څه وړ کیدی شي چې هغه ته د زهر ورکړي او ویې وژني؟ د داسې مهم پلان له ناکامۍ وروسته خلیفه هغه د کوم نیک چلن مستحق نه ګڼي. که یې د وژلو پر ځای چېرته غلی کړی وي، نو معنا یې دا ده چې خلیفه او صدر اعظم د دې پیښې د برالا پلټنې نه ویریږي. زما د تسلۍ لپاره به یې سزا ورکوله، خو هغه چې توره په لاس جلات لیدلی وی، نو د خلیفه او صدر اعظم راز به یې نه ساته، هر څه به یې پخپله افشا کول. طاهر وویل: ته یوازې د تصویر یو مخ ګورې، داسې ولې نه وایې چې دا دسیسه یوازې د بهرنیو چارو د وزیر وه او هغه د سزا له ویرې چېرته غلی شوی دی؟ زه د دې خبرې له امکان نه انکار کوم، خو حالاتو د هرې خبرې د تیارو ګوټونو د اړخونو په لیدلو عادت کړي یو. طاهر وویل: ته پر ما اعتماد لرې؟ عمادالملک ځواب ورکړ: پر تا د اعتماد لپاره همدا بس دی چې ته یو میړنی زلمی یې، دا یو مجاهد زوی یې. زه د داسې سړي د ایمان شهادت چې صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه توره ورکوي په خلوص کې د شک جرأت نشم کولی. ستا دا باور دی چې چنګیز خان به په خوارزم به حمله وکړي؟ که د وزیر خارجه دغه پیغام وررسېدلی وی، نو تر اوسه به یې حمله کړې وی، او که د صدر اعظم له لورې دا پیغام ورسیږي چې که په خوارزم حمله وکړي، د بغداد هر مسلمان به د خوارزم تر بیرغ لاندې راټولیږي، نو بیا خو زما باور دی چې چنګیز خان به د اسلامي نړۍ په لور د سترګو اړولو جرأت هم ونه کړی شي. که زه د صدر اعظم نه داسې پیغام ترلاسه کړم، نو ته له ما سره د خوارزم له خاورې نه د تېرېدو مرسته کوې. زه به د صدر اعظم هر اقدام ته د شک په سترګه ګورم، خو که تاسو دغسې پیغام ترلاسه کړئ، نو زما باور دی چې قرقرم ته ورسیږئ، هم د دې پیغام مفهوم به بدل نشي. خو ته د دې خبرې څه هیله لرې چې صدر اعظم به داسې پیغام هم واستوي او تا به د استازي په توګه استوي؟ دې پوښتنې طاهر د یوې شېبې لپاره ورخطا کړ. د هغه په زړه کې شک پیدا شو چې که ورته ووایي چې صدر اعظم د چنګیز خان دربار ته د ده د استولو اراده څرګنده کړې ده، نو د عمادالملک بدګمانۍ به زیاته شي. هغه ځواب ورکړ: زه به له صدر اعظم نه وغواړم، او که هغه ځواب راکړ، نو بیا به د بغداد په جامع جومات کې اعلان وکړم چې خلیفه او صدر اعظم اسلامي نړۍ پر چنګیز خان پلورلې. تاسو به وګورئ چې زما دغه غږ به د هر ځوان او بوډا غږ شي. زه به له تا نه هغه وخت لیک وغواړم چې له ما سره به د صدر اعظم لیک وي او تا ته به یې درښایم. عمادالملک ځواب ورکړ: زه د صدر اعظم د لیک د لیدلو پرته تا ته د اجازه لیک درکولو ته تیار یم. طاهر جګ شو، هغه ته یې لاس ورکړ، ویل: نه، اوس نه، زه له صدر اعظم سره د خبرو اترو نه وروسته بیا درته راځم. طاهر د عمادالملک د کور نه راووت. پر سړک یې زید ولید چې را روان دی. زید په غوسه وویل: زه ستا په لټون ستړی شوم، د وزیر اعظم استازي راغلی وه، ته یې ورغوښتی یې. هغه ویل چې تا هر ځای ولیده، سمدستي یې راواستوه. عجیب بې عقل سړی و. ما ته یې ویل چې ته خو بالکل سارایي ښکارې، او چې کله ما د غېږې نیولو چلنج ورکړ، په کړس کړس یې وخندل او ولاړل. طاهر وویل: هر چاته د غېږې نیولو بلنه مه ورکوه. د خیال هنداره درنو مینهوالو، دا وه د وروستي مورچل 9مه برخه چې ما ایمان تاسې ته وړاندې کړه. تر بیا مو په واکمن او لایزاله رب سپارم.